نسناستی یا اسهال چې ځینې خلک ورته نسناستی وایي، ځینې خلک ورته اسهال وایي. په ورځ کې 3 ځله یا د 3 څخه زیات د ایته موادو دفع کول چې دا ایته مواد په بلند شکل وي دې ته نسناستی ویل کېږي. د نسناستې لاملونه ممکن ویروسونه، بکټریا او پرازیټونه وي چې کوچنۍ کولمې د دې په واسطه التهابي کېږي چې په نتیجه کې غذایي مواد سوی جذب سبب ګرځي او جذبېږي نه او بهر کېږي چې دې ته خپله نسناستی ویل کېږي. نسناستی په ماشومانو کې یا په لویانو کې هم رامنځته کېدلی شي. دې لپاره زه یوه طریقه تاسو ته ښیم، د دې په واسطه کولی شئ چې د دې مخنیوی وکړئ. نو تاسو د مهرباني له مخې دا ویډیو در سره لایک او شیر کړئ او زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. د دې په څنګ کې د بیل یا غنټې نشان ووهئ تر څو زموږ هره ویډیو تر ټولو اول تاسو ته در ورسیږي. ادرک چې ځینې خلک ورته زنجبیل وایي، دا راواخلئ، معده یې کړئ، بیا یو ګیلاس اوبو ته واچوئ. دغه اوبه په اور کېږدئ چې کوم ادرک او زنجبیل مو ور اچولی وي میده شوی وي. په اوبه یې کېږدئ چې ښه جوش شي، وخوټېږي. د خوټېدلو وروسته یې یخ کړئ. لږ اندازه د تشات چې ځینې خلک ورته ګبین یا اصل وایي دا هم ور واچوئ. لږ اندازه د لیمو جوش هم ور اضافه کړئ. نو بیا دا څښاک ته تیار دی. دې طریقې ته تر هغه دوام ورکړئ چې نسناستې څخه علاج مو وشي. نو هیله کوم چې دا ویډیو مو خوښه شي. که خوښه مې لایک یې کړئ، که کومه پوښتنه لرئ کامنټ یې کړئ او دا ویډیو د نورو پښتنو ملګرو سره هم شیر کړئ. ویډیو کتل